ځکه چې د اختر ورځې را نږدې دي او اکثر مسلمانان رونه او خویندې هغوی ته داسې مسلې چې هغه هم د دقه موقع سره تعلق ساتي. نو په دې کې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې څومره وخت یي او څومره الله توفیق راکړو نو د سوالاتو جوابات به کوو. یو سړي نه اختر لمونځ لکه مثال کې اوده پاتې شو راپاسې وایي زه کومه، یا یو سړی داسې ځای کې دی چې هلته جومات نشتي عیدګاه نشتي نو دی وایي زه ځان له د اختر لمونځ کومه، نو کولی شي. د علماو بیا په هغې کې اقوال دي چې د چا نه د اختر لمونځ پاتې شي نو دی به یې څو رکاته کوي. نو چا ویلي دي چې 2 رکاته به یې کوي، صرف 2 رکاته بغیر د دغه تکبیراتو نه، دا کوم چې زیاتي تکبیرات دي. او چا پکې له دا ویلي چې 4 رکاته به راګرځوي. ولې وایي د جمعې لمونځ چې دنه پاتې شي بیا ته 4 رکاته کوي. او چا دا ویلي چې 2 رکاته به کوي څنګه چې دی، څنګه چې د اختر لمونځ دی، څنګه چې عیدګاه کې کوي، څنګه چې جومات کې کوي، هماغه شان به 2 رکاته کوي سره د زیاتي تکبیراتو. او دغه قول د دلایلو په رڼا کې مضبوط قول دی. نو چې یو سړی په کور کې په دې ورځو کې او د ده سره ملګري یا د ده د خپله فیملي چې کومه ده، کوم د ده اهل و عیال دي، هغه د ځان سره ودرئ او اختر لمونځ کوي، نو دا جایز دی. او په دغه طریقه باندې به یې کوي، په کومه طریقه باندې چې په عیدګاه کې او په جومات کې کېږي، بغیر د خطبې نه. خطبې ته پکې بیا ضرورت نشته. دلیل په هغې باندې دا دی، امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړی دی، وی انس ابن مالک رضی الله عنه به خپل غلام ته امر کو، نو هغه به یې ور مخکې کو، بیا به خپل اهل او زامن دا ټول به یې راجمع کړو او د اختر لمونځ به یې کوو، او د خپل غلام به ور مخکې کو، هغه به لمونځ وکړو، خطبه به پکې نه کوله. نو دا دلیل دی په دې باندې چې د اختر لمونځ دا په کور کې کېږي، خصوصا چې کله به یې داسې عذري چې حکومت پابندي ولګوي چې ګڼه به نه جوړېږي یا خلک به نه راجمع کېږي، نو بیا دا سړی معذور دی او په کور کې لمونځ کولی شي. چې ملګري ورسره وي یا خپل واړه ورسره وي، هغه ځان سره ودرېږي نو کولی شي دا لمونځ، او خطبې ته پکې ضرورت نشته. والعلم عند الله. دا ورو سوال کړی دی چې بعض دوکانونو والا موږ لیدلي دي چې هغوی په دې ورځو کې په دې سپیکرو کې دا تکبیرات لګولي، تکبیرات دغه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، او دا دغه تکبیرات ورځې دي. نو بعضې په سپیکرو کې لګوي، نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. په دې ورځو کې الله را یادول او تکبیرات ویل دا خو د قرآن نه هم ثابت دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه هم ثابت دي. بیا که یو سړی سپیکر کې ولګوي په زوره د دې دپاره چې خلکو ته رایاد شي، نو په دې کې څه حرج ماته نه ښکاري، جایز دی دا کار. خو دا پکې شرط دی چې لکه خلک تنګ نه کړی شي، خلکو ته تشویش جوړ نه شي، اواز دې ډېر تیز نه وي، مبالغه دې پکې نه وي، بیا هېڅ خبره نه ده. دې ته موږ بدعت خو نه شو ویل. په هغې یو دلیل دی، لکه امام بخاري رحمه الله روایت راوړی دی، وی عبدالله بن عمر او ابو هریره رضی الله عنهما دوی به په دې 10 ورځو کې بازار ته وتو، دا 10 ورځې چې دا اولنۍ یکبران، بازار کې به تکبیر وي، په زور زور به لګي دواړه، ویکبر الناس بتکبیرهما، نو خلکو چې به دوی هغه تکبیر واورېدو نو هغوی به هم شروع رایت به کو خلکو ته. نو د کوم سړي چې موبایل کې تکبیرات لګولي دي، یا په سپیکر کې لګولي دي، یا په ګاډي کې لګولي دي، د دې لپاره چې خلکو ته رایت شي، دې کې څه حرج نشته. خو شرط پکې دا دی چې
خلک تنګ نه کړی شي دغه پکې شرط ته موږ ذکر کړو او دا کار یعنی زه د یقین سره ویلی شم انشاءالله یا شبه یقین سره چې دا کار هم د عربو ملکونو کې کېږي अब दीनदार सड़े जी दुकान की स्पीकर लगवले او خلکو تکبیرات راځي زمونږ خلک خدام مسلو ته معلومه نه چې د دې ورځې کې به تکبیرات وي ګوره عیدګاه ته چې لاړ شي سړی تاسو څومره مونځونه دلته په عیدګاه کې کړي نو دا عرب به لګي تکبیر به وایي په لاره باندې به هم لګي په کوڅو کې به هم لګي په عیدګاه کې به هم لګي چې خوا کې د سره کښېنم او زمونږ هغه به کیمره نیولي دا داسې به تاویې را تاویې کیمره او بیا چې دیرې ته راشي یاره وایي دینداره او په دین کې به پښتانه مني دا اوس د تکبیراتو ورځې دي دا وخت د تکبیراتو نه تا کیمره راغستې دي ویډیوګانې کې نو په دې مسلو باندې عرب زمونږ نه ښه پوهېږي او کوم چې حق ته به حق وایي والحق وحق یتبع حق ډېر حقدار دی چې تابعداري دې وکړی شي د هغې نو دا کار هم په دې ملکونو کې کېږي الحمدلله زمونږ ملکونو خلک خبر دی نه چې د ورځې د تکبیراتو ډېر لږ خلک ته خبر دي او لږ خلک عمل کوونکي دي په دې باندې یعنې هلته به راته درز سره سندرې د یو ځینو د بل ځینه اوري دی لګولي په د نایي په چاپ کې هم سندرې لګېدلي په هوټلو کې هم سندرې لګېدلي په ګاډو کې به دلم سندرې لګولي چې چلې لکه اختر را روان دی اختر را روان دی وي نو ته به حیران شي چې لکه دا ورځې خو د الله دې یادولي او د اختر چې الله په موږ راوستو دا خو یو نعمت دی د الله دغه نعمت مقابله په دې ډمتوب سره کې زموږ په دې ملکونو کې د چکرو چې کوم ځایونه دي ته ورشې د اختر په ورځو کې هلته چې کوم فحاشي ته ویلې دا بس په زور هغه سترګې پټې شي که نه لکه نور په ګوته پټول دي او د دې پښتنو خبره ته کوم زه ګوره بل قوم باره کې نه یم لیکلی چې پنجابیان یا سندیان بلوچیان یادو د دې پښتنو چې کومه مستی ده که دې ولې د حیران بشي دلته به ورسره د ټکسي ګاډۍ پردې او په هغې کې به یې داسې سندرې لګولي چې ته به حیران شي نو سوچ به وکړې چې دا که دی داسې مالداره وی لکه څنګه چې دلته د عرب مالداره دي او داسې ګاډۍ د ده سره وی خپل نو دا خو ډېر ښه دي لا بیا هم ډېر ښه دي زمونږ هغه په پردي ګاډي کې او په غربت کې داسې مستي کوي چې ته به ورته حیران شي که دا خبرې زما غلطي په دې لارو کوڅو کې کله تېر شي د ګاډو والا زه یې وینم که نو دومره په درز کې به یې سندرې لګولي داسې په هوا به رواني سره دی غربت او سره دی چې پردی مزدور دی او داسې د الله د دشمنۍ ته دی بعضو بډې والي دا ورځې د سندرې او د ټنګ ټکور خو دا ورځې د الله د یادولو دي واذکروا الله فی ایام معدودات د شمار ورځې دي په دې کې الله یاد کوي الله وایي نو ما دا خبره کوله چې که یو سړی داسې سپیکرې ولګوي یا موبایل یې داسې لګولی تکبیرات یې پکې لګولي چې خلکو ته رایت شي نو انشاءالله په دې کې څه حرج نشتي خو شرط پکې څه دی چې خلک پرې تنګ نه شي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې بعضو ملکونو کې دا طریقه ده چې د اختر د منځه نه مخکې خلک تکبیرات وایي اجتماعي تکبیرات د اختر د منځه نه مخکې په جوماتونو کې په عیدګاه کې تکبیرات وایي نو اجتماعي تکبیر څه ته وایي لکه ټول په جمع لګي الله اکبر ایو لکه مثلا سپیکر کې یو لګي الله اکبر الله اکبر خلک ټول الله اکبر الله دا کار جایز دی او که نه الجواب دا تکبیر خو په خپله سنت دی دا تکبیر ویل څه دي دا سنت طریقه ده د یو ښکلی عبادت دی ملک صاحب مخکې وایي چې دغه دې ورځې دي وګوره یو عبادت چې ثابت هم شي نو هغه به په داسې طریقه باندې بیا کوې چې څنګه د پیغمبر نه ثابت دي صحیحینو نه نقلي هغه شان به یې کوې مخکې کېږي و پکې نه د هغوی نه او انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عمل باندې نظر واچوي
او د صحابه کرامو په طریقه باندې نظر واچي نو د هغوی نه نه دي ثابت چې په دې ورځو کې عیدګاه کې یا په جوماتونو کې هغوی اجتماعي تکبیرونه ویلي نه دي ثابت او ښه واضح حدیث دی په صحیح مسلم کې مشهور حدیث دی بار بار یې مونږ وایو من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چا چې زموږ په دې دین کې داسې نوی کار راوویستو چې د هغې څه بنیاد او اصل په دې دین کې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا کار مردود دی نو اجتماعي تکبیرونه ویل دا نه دي ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هغه په زمانه کې او د صحابه کرامو په دور کې او د تابعینو په دور کې دا طریقه نه وه نو کم خلک چې دا کار کوي دوی په بدعت کې واقع دي بدعت کې ځکه چې دا طریقه نشته د دین په اصولو کې همدغه فتوا الشيخ العلامة الفقيه عبد العزيز بن باز رحمه الله هغه هم دغه فتوا ورکړې د عمل بدعت دی دغه شان د سعودي عرب غټ مفتي الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله هغه هم دا فتوا ورکړې ده شیخ بکر ابو زید رحمه الله د سعودي عرب په غټو علماو کې هغه هم دا فتوا ورکړې ده دغه شان د سعودي عرب د غټو علماو چې کومه کمیټي ده د دارالافتاء او اللجنة الدائمة هغوی هم ټولو دا متفقه فتوا ده چې اجتماعي تکبیرونه ویل دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت نه د صحابه کرامو نه نو دا عمل بدعت دی هر سړی به ځان له تکبیر وایي اجتماعي تکبیرونه نشته والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې ښځې په کور کې د اختر مونځ کولی شي په داسې طریقې سره چې ټولې راجمع شي او یو ته امامتي وکړي الجواب سنت طریقه دا ده وګوره چې زنانه به د اختر په ورځ عیدګاه ته ځي د مسلمانانو سره به مونځ کوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت طریقه او که څوک دلته پښتو مختو یادوي نو ګوره اول نه ته چې پښتو به په جیب کې کېږدي او په داسې ټیم کې په دې پښتو باندې د خپل پیزار صفا کوه شریعت چې کوم ذکر راغی زموږ کار د شریعت سره دی دې بعضو ته به دې یعنې په زړه کې ډېره غوسه پیدا شي چې په دې باندې چا ونه وي چې موږ پښتانه او دا کار نامناسب دی چې دا زنانه په دې بازارونو کې ګرځي چا وي چېرې موږ پښتانه یو د زنانه دې بازارونو ته ځي او په دې بد حال باندې ګرځي د اختر په شپه چې بازارونو کې کم قیامت جوړي او دا ښځې او سړي او هلکان او جنکۍ ګډې وډې چا ویلي چېرې دا پښتنې دي او پښتنو خلاف دي دا نه په ودونو کې چې کوم ګډاګانې کېږي او کوم پروګرامونه کېږي او پردي سړي دننه راځي او بې پردګي کېږي یو کس دا نه وایي چې یاره پښتو د بعضو چې دا جنکۍ په یونیورسټیانو کې داخلي کړي دي هلته یوازې اوسېږي په هاسټلو کې یو دا ونه وي چې پښتو خو چې کله ورته ووایي چې زنانه د اختر منزله تلی شي عیدګاه ته چې په پرده کې او فتنه ترې نه جوړېږي یاره وایي زموږ د پښتنو معاشره ده نه چې کله د مانځه خبر راغله ته د پښتانه رایاد شي یو زنانه منزله روانه ده نو تا ته دې ټیم کې رایاد شي چې فتنه جوړېږي او په بازار کې چې ګرځي په دغه لوپټه کې چې هغه یې د سر نه ښویدلي او مخ یې ښکاری او تشي ټول ښکاری او هلکان جنکو له نمبرې ورکوي غزاري ورته او جنکۍ هلکانو ته نمبرې ورکوي غزاري و بازارونو کې یو بد حل جوړي تا د دغه ټیم کې پښتو نه رایادېږي دغه ټیم کې تا اواز اوچت نه کړو چې کله د الله د شریعت خبر راشي به وایي موږ پښتانه نو غوره طریقه دا ده او سنت طریقه چې زنانه دي د اختر مونځ کوم ځای کې وکړي عیدګاه کې دي وکړي په شرط د دې چې ښه په پردې سره به ځي خوشبویانې به نه لګوي فتنې به نه جوړوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ډېر ناشنا روایت دی ته غوږ کېږدي ام عطیه رضی الله عنها وایي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی د حدیث ته غوږ کېږدي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې دا جنکۍ ښه چې نوي نوي پیغلې شوي دي دا او عامي زنانه تر دې چې حایزې زنانه چې د حیز بیماري وي دا دې هم د اختر منځونو له عیدګاه ته ځي هر چې حایزې زنانه دي فاما الحیض فیعتزلن الصلاه
کم زنانه چې د حیض بیماري ده دا دې لاړه شي منزله خو د عیدګاه نه دې جدا کینی لرې دې کینی نو دا بیا ځي د څه دپاره مونځ دا نشي کولی د مصلا نه دې لرې کینی نو بیا د څه له ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یشهدن الخیر و دعوة المسلمین د مسلمانانو په هغه دواګانو کې به شریکه شي په دې خیر کې به برخه واخلي پیغلې جنکې وي راوباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږدي ځي منزله وایي نو بیا دې ورته ووایي موږ ورته وایي چې یا رسول الله احدانا لا یکون لها جلباب بعضې زنانه غریبانان یې برقه ورسره هم نه وي صادر ورسره هم نه وي پړونه ورسره هم نه وي ګوره دا خبره دومره اهمه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ونه وایي چې زه خیر دې دغه نه وی لتلبسها اختها من جلبابها بس یو خور دې د هغې راولګي هغې له دې کپړه ورکړي که نه دې په ځان راواچوي خورای دې شي منزله څومره تاکید دی په دې کې څومره تاکید نو سنت طریقه دا ده چې زنانه که اختر مونځ کوي چېرته به ځي عیدګاه ته به ځي هر چې کوم سوال کې دا صورت جوړ شوی دی چې په کور کې زنانه را جمع شي او یو زنانه وله جمع ورکوي نو دا نه دي ثابت د صحابه کرامو په دور کې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه ثابت دي نه د صحابه کرامو د بیبیانو نه ثابت دي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښوولې ده نو دا بدعت دی چې زنانه ځان له په کورونو کې را جمع کېږي او د اختر منځونه کوي دا نه دي ثابت که زنانه اختر منزله ځي عیدګاه ته دې لاړې شي خو ځان له کور کې را جمع کېده او بیا یو زنانه دې هغوی له امامتي ورکوي دا نه دي ثابت والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وی د اختر مونځ دلته دې ملکونو کې ما ته ښکاري چې غټ اختر د جمعې په ورځ دی که نه د جمعې په ورځ دا ډېر ښکلی سوال دی دا ورور وایي چې د جمعې ورځ او د اختر مونځ دا په یو ورځ کې راځي یا داسې تعبیر وکړي چې جمعه او اختر یو ځای شي جمعه او اختر نو د دواړه مونځونه به لازم کومه که نه په یو باندې اکتفا وکړم الجواب چې کله د اختر ورځ او د جمعې ورځ یو ځای شي نو په دې کې چې چا د اختر منځو کو د امام سره د جمعې سره نو بیا د ده په حق کې د جمعې مونځ سنت دی او سنت څه ته وایي چې دې وی نه کړو نو ګناه نشتی او چې دې وکړو ثواب پکې دی نو که دی د جمعې منزله رانغی نو په ده باندې بیا د ماسپښینې مونځ دی ماسپښینې مونځ دې ځان له وکړي دا کافي کېږي او که وایي چې نه جمعې منزله ځمه د جمعې د مونځ هم کوم ډېره ښه ده خو دا مسله د هغه چا دپاره ده چې امام نه امام به لازم دواړه مونځونه کوي ولې امام به دواړه کوي ځکه چې امام خو جومات نشي بندولی چې څنګه لازم ماسپښینې مونځ ټول وکوي نه امام به راځي جومات کې به د جمعې مونځ کېږي ځکه که څوک راځي چې خو راشي نو مسلې حاصل دا شو چې کم سړی د اختر مونځو کې نو د جمعې مونځ د ده په حق کې سنت شو که نه یې کوي نو بیا به د ماسپښینې مونځو کې ځان له او که یې وکړی ډېره ښه هر چې امام دی راخه به مونځ کوي جوماتونه بندول خو بګي نشته چې جوماتونه بند کړي او په دې باندې دلیل دی د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی امام ابو داود امام ابن ماجه امام حاکم ابن الجارود دې ټولو راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغه په وخت کې داسې اختر راغلی و چې د اختر ورځ او د جمعې ورځ یو ځای شوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان دو اخترې په تاسو نن راغلي دي دو اخترې کومې کومې دي جمعه م اختر دی د هفتې اختر دی او بیا دغه غټ اختر یو وړوکی اختر پکې وی راغلی نو فمن شاء اجزأه من الجمعه که چا دا وغوښته چې په دې مونځ باندې اکتفا وکړي د اختر مونځ چې موږ سره وکړو نو دا کافي دی ها موږ به د جمعې مونځ یې کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ کوو مطلب دی که څوک کول غواړي د جمعې مونځ نو جومات کې به کېږي تاسو راشئ موږ به یې کوو خو که څوک په دغه باندې اکتفا وکړي بې ځانه د ماسپښینې مونځ کوي کور کې نو په دې کې څه حرج نشتی والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی
چې یو سړی په حج کې نو په حجي باندې د اختر مونځ شتي او که نه یو سړی په حج کې دی نو د حج په دوران کې غټ اختر راځي که نه غټ اختر د ورځ نو ده باندې د اختر د مونځ شتي او که نه جواب نشتي حجیانو باندې د اختر مونځ نشتي خو که حجي وکړي هېڅ خبره نه ده الله به له اجر ورکوي لکه اوس بعض کسان وختي وختي دغه ویشتی ده په اوله ورځ دغه غټ شیطان چې ورته زموږ خلک وایي الجمرة الکبرى مزدلفې نه راغلی یا د زنانو سره راشي زنانه نیمې شپې نه بعد راوتی شي مزدلفې نه یا بوډاګانو سره راوتی یا د بیمارانو سره نو بس ډایرکټ لاړ شي او شیطان وولي او بیا ځي چېرته حرم ته ځي حرم ته د څه دپاره ځي طواف دپاره بیا طواف دی که نه هلته بیا د اختر مونځ کېږي په حرم کې خو د اختر ورځ وي که نه نو په حرم کې خو د اختر مونځ کېږي او دی د هغوی سره ودرېږي اوس الله به له اجر ورکړي خو که ویې نه کړي نو څه پې نشتي حجیانو باندې د اختر مونځ نشتي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی او ډېر قیمتي سوال یې کړی ډېر فایدهمند وایي زموږ په دې ملکونو کې په دې اخترونو کې خلک قبرونو له ځي او د قبرونو زیارت کوي نو دا کار څنګه دی الجواب د قبرونو زیارت خو مستحب دی په دې نیت سره چې آخرت رعایت کړم او مړي دپاره دعا وغواړم که په دې نیت کې به خو مستحب او سنت دي دیزې پورې خو مسله صحیح ده خو چې کله دا زیارت د قبرونو د اخترونو سره وتړلی شي چې نه لازم به په دې اختر کې ځي او دا مړي انتظار کوي او دا د دې مړي په موږ باندې حق دی او اختر راغی او دا وشو دغه وشو بیا بدعت دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا ویلي دي چې زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره د قبرونو زیارت کوي قبرونو د زیارت په تاسو آخرت راځي دا خو پیغمبر ویلي دي او دا عبادت هم دی خو دا یې نه دي ویلي چې دا اخترونو کې لازم دي نو زموږ په دې ملکونو کې چې اخترونو سره دا کم زیارتونه تللی شوي دي د قبرونو ده د ټول بدعات او خرافات دي د اختر په سهار باندې دا اکثر د زنانه او دا ټول رواني او قبرونو له ځو پلانې ویده دا پلاني اولنی اختر دی په قبر کې نو دا به وځو څه به کوو نه هلته بیا ناروا کارونه او بدعات او تلاوتونه ټول هغه کارونه به کوي چې هغه نه دي ثابت ځکه چې په اصل کې دا بنیاد غلط دی دا تله د دوی ناروا دي ځکه چې دا تله بدعت دی نو چې تله بدعت دی نو هلته به کارونه هم بیا داسې کوي غالبا چې هغه به هم بدعت دي اوس لکه سورت یاسین ویله او سورت الرحمن ویله هلته واویلا کوله او چغې واله هله موږ دې چاته پرېښودو هله دا به څه کېږي او بعض لاړ شي په قبر ورته اوبه ورړئ دا ډېره ناشنا خبره ده په قبر به اوبه ورړئ دلته موږ څو څو پیرې لیدلي دي چې بس زموږ د دې خلکو د دې زموږ معنی د عجمو مړي کله ښخېږي یو پیر د انډین یو مړی ښخو نو زه په ټیم کې مقبره کې وو نو بیا پې د اوبه نوستې دي دپاره چې دا کاڼي په دې قبر باندې کښېني او مضبوط شي د هغې نه بعد بیا هغه یو د ځان سره د دوکان نه یخې اوبه راوړي دا پې وراړئ نو ما لکه دا څه کې ته دا اوبه پې وراړئ وایي دا موږ ته ویلی شوي دي چې څومره ته اوبه په دې قبر وراړئ او بیا یخې نو دا مړی تږی کېږي نه دا اوس د ځان نه خبرې دي مړي ته د اوبو څه ضرورت دی مړي ته د دعا ضرورت دی خو دغه موږ نشو کولی موږ په بدعاتو کې تکړه یو اوس ګوره مړي ته د څه ضرورت دی د دعا موږ ته دغه مه وایه خو د صابون چکۍ دله چورلو اسقاطونه کوو اخترونو کې مقبرو ته ځو څلوېښتمه کوو دولسمه کوو وجه دا ده دا ته یو ناشنا وجه ذکر کوم ځکه چې په دغې کې زمونږ خېټې هم ګرمې شي که او څلوېښتمه کې خو څه شی حلالۍ که نه نو دا مزه کوي په دعا کې خو څه خوراک نشته که نه دعا کې څه خوراک شته خو دعا کې خو به ته لاس اوچتی او یا الله مړی وبخښه خو پکې شتي نه که نه د مولوي صاحب خېټه پې غوړېږي او نه ستا غوړېږي نو بیا به داسې چل کوي دولسمه یولسمه اوومه
نهمه څلوېښتمه شب قدر روجې میاشت اختر ورځې دا ټول د پروګرامونو ورځې دي په اصل کې خلک راجمع شي بلکې دا خو پرېږده لرې مه ځه څلوېښتمه خو ډېره غټه خبره ده خو څلوېښت ورځې وشوې او اختر خو کیدای شي کال پکې تېر شوی دا مړی چې ښخ شي او دا خلک واپس راشي کورونو ته او دیګونه بندي شوي او د دنیا را جمع شي دې مړي ته څوک دعا کوي یاره وایي دا وریجې دا کم دیګمار هم راوستی او غوړي پکې ډېر کړي دي ښه مالګې پکې صحیح نه دا اچوی دی ښه دا اوس تازه ګورې مړی ښخ شو دوی راغلي تازه او دې ټیم کې دله دعا نه کوي ته څه چې به څلوېښتمه کې به دله دعا کوي هلته صرف پروګرام ګرم دی مولوي صاحب هم خوشحاله دی غوښې باندې شوي دي او پروګرام دی او به خلک ټول لا جمع شي دا ټول بدعات او خرافات دي بله فایده دا یاده ساتئ دا اخترونه موږ له چا راکړي دي الله راکړي دي په دې اخترونو کې به خوشحالي کې غمونه به نه راتازه کوي مړي د هر چا شوي دي او دا د الله په تقدیر کې لیکلی اوس یو کور کې مړی وشو دوه مړي وشو درې وشو زه وایم په یو کور کې لس کسان مړه شو لس او بیا اختر راغی او یو پکې ژوندی پاتې شوی دی نو دا یو بم په دې اختر کې خوشحالي کوي سره د دې چې لس مړي وشي وي ولې ځکه چې دا شریعت دی ته څه کې اوس مړی شوی دی د هغې د لاسه به ته ټول عمر واویلا او ویرونه هغه خوشحالي چې د شریعت په حدودو کې جایز وي هغه به ختموي نو حاصل د جواب دا شو چې دا قسمه کارونه او د قبرونو زیارتونه او د دې بیا تړل د اخترونو سره دا ټول کارونه څه دي ناروا کارونه او ټول بدعات دي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې په دې اختر کې د اختر په دې ورځ یو بل له مبارکیانې ورکول یو بل سره لاسونه میلا وهل یو بل سره غاړې میلا وهل څنګه دي الجواب د صحابه کرامو نه ثابت دي لك جبير بن نفير ويجي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري چې د اختر په ورځ یو بل سره میلاو شو نو یو بل ته به دا وي الله دې زموږ او ستاسو نیک عمل قبول کړي دا قسم الفاظ ویل دا ډېر غوره دي که دې پسې سړی داسې وایي چې اختر دې مبارک شه یا عرب وایي عیدک مبارک عیدک سعید اختر دې د خوشحالو شه نو په دې کې څه حرج نشته جایز دي ها بیا دا مبارکیانې ورکول په دغه کې په عیدګاه کې اول ته شور شغرب جوړول په جوماتونو کې او یو بل سره غاړې میلا وهل یو بل سره لاسونه میلا وهل دغه ناروا دي او هغه په دې نه دي ناروا چې دا کار دا مبارکي او غاړه میلا وهل او لاس میلا وهل ناروا دي نه نه ناروا ته موږ په دې وایو چې دا زیاده دی نه دی لکه بعضې زموږ ملګري په دې سلفیانو کې ډېره تیزي کوي وایي د اختر په ورځ دا غاړې میلول بدعت دی او دا ویل چې اختر دې مبارک شه بدعت دی دا لږ تیزي کوي زیات موږ دا وایو د اختر په ورځ د اختر مبارکیانې ورکول په دې الفاظو سره چې اختر دې مبارک شه عیدک سعید د سلفو په کتابونو کې د الفاظ را نقل شي تپوسونه لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه نه تپوس شوی دی چې خلک د اختر په ورځ یو بل ته داسې وایي چې اختر دې مبارک شه عیدک مبارک نو هغه په دې کې څه حرج نشته دعا د عادات دي د خلکو هېڅ خبره نه ها خو بیا په جومات کې او په عیدګاه کې شور شغرب جوړول دا ناروا دي دا بعض به دې زموږ دا لیدلي که درې کسان به یو ځای لاړ شي عیدګاه ته یو ځای او چې څنګه امام سلام وګرځي دوی ګوره په یو دیره کې او په یو کمره کې اوسېږي دا درې واړه خو چې امام سلام وګرځي دوی به یو بل پورې داسې وښیي لکه دوی چې یو بل نه یې لیدلي لکه که مبارکي ورکوئ یا یو بل له غاړې ورکوئ بهاري ورکوئ ډیره کې وکوئ کور ته ورشئ نو دلته خو امام لګیا دی خطبه کوي خلک خطبو ته ناست او دا دې شروع کړو بیا د دې بعضو پنجابیانو او د دې بنګالیانو غاړه میلاوال دي شي لکه هغه نښتې شپږو پیرې
نو نه به ته به خطبه پوه شي نه به ته به بل څه شي پوه شي دا ناروا کارونه دي دغه صحیح د دې دپاره نه دي هلته خو دې دپاره سړی ځي چې مونځ وکړي خطبه ووایي بهر بیا کوه نو دا غاړې میلا وهل لاسونه میلا وهل په دغه ورځ دا عادات دي د خلکو دې دپاره خلک کوي یو خو عادت دی بل اکرام او احترام دی د بل او هغه عادات جایز دي چې کله په شریعت کې په هغې باندې رد نه راغلی او اصل دا دی چې عادات مباح دي الا دا چې قرآن او حدیث کې راشي چې دا کار ناروا دی یا یو عادت د شریعت په ټکراو کې راشي شریعت په مقابله کې راشي بیا به پرېږدو خو شریعت کې داسې څه نشته چې دا کارونه ناروا کړي نو د اختر په ورځ غاړې میلا وهل لاسونه میلا وهل یو بل له د اختر مبارکیانې ورکول دا جایز دي خو صرف دغه چې جوماتونو کې نه عیدګاه کې نه او ډېره غوره دا دی چې یو سړی وایي چې تقبل الله منا ومنک ځکه چې اصحاب کرامو ثابت دي او دا دعا دی چې الله دې زموږ او ستاسو عبادتونه قبول کړي که څوک دا عربۍ کې نشي ویلی نو په دغه کې دې ووایي په پښتو کې دې ووایي یو نیم سړی د عربۍ د دعاګانې یادې کړي بیا هغه موقع چې راشي بیا نور څه ووایي نو چې کوم سړي په ذهن کې نه کښېني پکار دا دی چې هغه دې ترجمه یاده کړي هېڅ خبره نه چې کوم ځای کې تعبد په دې لفظ سره نه کېږي او څه په اختر کې سړی ووایي چې الله دې زما او ستا نیک اعمال قبول کړي صحیح ده دعا مقصد دی دعا پکې څه دی مقصد زموږ یو ملګری مونږ ته لګیا وي وایي دلته د یو کس واده و نو په دې ملګرو کې یو کس وایي چې هغه واده هغه هلک دپاره کومه دعا راغلې ده حدیث کې وایي مونږ ورته دعا ډېره په مشکله وښوه ځکه چې اول پیر یې یادولی او وایي چې بیا کله د واده هغه پروګرام راغی مونږ دغه هلک سره ناست وي دی راننوتو وایي څنګه راننوتو وایي چې تقبل الله منا ومنکم دا اختر هغه دغه یې ووایي وایي ما ورته اشاره وکړې چې کار دې غلط وکړو نو په داسې موقعو باندې کې بیا سړی دغه ووایي د هغه ترجمه یې ووایي نو هم څه حرج پکې نشته خبره دې کې پراخه ده والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وایي چې کله زه د امام سره د اختر په منځه کې شریک شم او هغه زیاتي تکبیرونه وایي او زما نه یو څو تکبیرونه تلي لکه په اولني رکعت کې اووه تکبیرونه دي د اولني نه علاوه نو ټول څو شو اته اوس یو سړی ورننوتو او امام په څلورم تکبیر کې دی الله اکبر څلورم کې دی او دی سره ورننوتو نو زه به څه کومه دا ښکلی سوال جواب دا دی چې کوم سړی د اختر په منځه کې د امام سره د تکبیراتو په دوران کې شریک شي نو دې تکبیر ووایي هغه اولنی په دې نیت چې منځه ته ورننوتم بیا دې د امام تابعداري وکړي په هغه باقي تکبیراتو کې کوم چې پاتې دي او هغه کوم چې شوي دي نو هغه د ده نه ساقط شو بس ختم لکه یو سړی په څلورم تکبیر کې ورننوت په سویم کې په څلورم کې دا څلورم د ده دپاره تکبیر تحریمه شوه لکه دی خو په دې باندې منځه ته ورننوتی نو پاتې څو تکبیرونه دي درې پاتې دي نو اووه تکبیرونه دي د تکبیر تحریمې نه علاوه نو پاتې درې دي به درې دا درې وکړي د امام سره او نور د ده نه څه شو ساقط شو دا اهمه مسله ده وګوره اهمه مسله ډېر ملګري به اول پیرولي الا د یو سړي نه یو رکعت لاړ د یو سړي نه پوره رکعت لاړ نو دی چې اوس دا رکعت کوي نو د دې سره به هغه ټول تکبیرات وایي ځکه چې خو دلته هغه ټول رکعت کوي که نه نو چې هغه ټول رکعت کوي نو هغه تکبیرات هغه زیاتي تکبیرات به ورسره هم وایي پوه شوې بې که نه والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې بعض کسان د اختر د منځه نه مخکې مایکروفون استعمالوي او په سپیکرو کې دعوت ورکوي خلکو ته چې منزله راشي اواز پکې کوي او د اختر مسلې پکې بیانوي د اختر د منځه نه مخکې او په دې کې دومره تکبیرات دي او دې کې دا مسلې دي او دا دي نو دا کار جایز دی او که نه الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه
او د هغه د حدیثونو نه دا ثابت دي چې د اختر د منځونه چې کوم دي که هغه وړوکی اختر دی او که غټ اختر دی د دې نه مخکې نه اذان شتي او نه اقامت شتي ولې وجه څه ده اذان خو دې دپاره ورکوي مؤذن چې خلکو ته پته ولګي چې وخت داخل شو او د دې منځه خو خبر ټولې دنیا ته معلومه دی چې نن اختر دی خیال هم دی که نه نو ضرورت شتي دې ته چې مؤذن دې اذان وکړي ضرورت نشته بیا په دغه ټیم کې خلکو ته بیانونه کول د اختر د منځه نه مخکې او خلکو ته منځونو طریقې کول دا هم غیر شرعي کارونه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت او الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه زموږ دپاره ښه نمونه څوک ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه نمونه ده اوس که ډېر شوقي ده پکار دا ده چې د اختر په شپه دې عوامو ته طریقه بیان شي د اختر په شپه د ماسخوتن لمونځ وشو جومات کې خلک ناست دي سپیکر راواله درس وکړه بیان وکړه سبا د اختر لمونځ به موږ کوو د هغې طریقه دا ده هغې له به دې څیز وي د هغې دا آداب دي دا احکام دي خو په دغه ځای کې بیا دا کول او اعلانونه د منځه دپاره کول د غیر شرعي کارونه دي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې کله موږ د اختر منزله عیدګاه ته لاړ شو نو د دې منځه نه مخکې به هغه 2 رکاته کوو او که نه تحیت المسجد چې ورته وایي الجواب دا خبره یاد ساتئ دا ډېر ښکلی سوال دی د اختر د منځه نه مخکې هم مونځ نشتي او د اختر د منځه نه بعد هم مونځ نشتي په عیدګاه کې عیدګاه د ټکې به ورسره ولګي د اختر د منځه نه مخکې هم مونځ نشتي د اختر د منځه نه بعد هم مونځ نشتي په کوم ځای کې عیدګاه کې عیدګاه مې ولې ووایي اوس دې مسلې له راشي که اوس جومات کې اختر مونځ کېږي غوره خو دا دی چې اختر مونځ دې په کوم ځای کې وشي عیدګاه کې خو ضرورت دی زموږ چې ځایونه تنګ شوي دي خلک ډېر دي یا باران ورېږي او اختر مونځ په جومات کې کېږي او ته رالې منزله او لا امام نه دی راغلی نو دلته اوس تحیت المسجد به کوې ولې به تحیت المسجد کوې ځکه چې دا د جومات حق دی د دې تعلق د اختر د منځه سره نشته دا د جومات حق دی بیا چې ته عیدګاه ته ځي د عیدګاه دپاره دا مسله نشته چې 2 رکعت هلته وکړه عیدګاه مسله جدا ده د مسجد مسله جدا ده ښه کور ته چې لاړ شي بیا دا سنت ما تاسو ته ذکر کړي یو درس کې او ما ویلو دا هغه مسله ده چې ډېرو موریانو ته هم نه ده معلومه دا سنت ډېرو موریانو ته هم نه دي معلوم سنت طریقه دا ده امام ابن ماجه رحمه الله دا روایت راوړی دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا یصلي قبل العید شیئا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اختر د منځه نه مخکې لمونځ نه کوو عیدګاه کې به لمونځ نه کوو فاذا رجع الى منزله نو چې کله به کور ته راغی صلى رکعتین 2 رکعته به وکړو دا سنت ډېرو مولیانو ته نه دي معلوم بیا یې ویل د اختر د منځه نه بعد چې کور ته راشي په کور کې 2 رکعته کول د سنت طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي هر چې عیدګاه ده لکه حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اختر منزله ووتو عیدګاه ته فصلى ركعتين د اختر مونځ 2 رکعته سوی لم يصلي قبلهما ولا بعدهما او په دې عیدګاه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 2 رکعتو نه مخکې مونځ نه دی کړی او د 2 نه بعد یې نه دی کړی دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی پوه شوئ پې تاسو که نه مسله څنګه شوه عیدګاه کې نه مخکې شتي نه وروسته شتي جومات کې تحیت المسجد کولی شي کور کې 2 رکعته کول سنت دا مسلې حاصل شو والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی چې یو کس دا اعتراض کړی دی چې د اختر په ورځو کې نوي جامې اچول دا د کافرانو سره مشابهت دی ځکه چې هغوی د خپلو پروګرامونو له نوي نوي کپړې اچوي الجواب سنت طریقه دا ده او مستحب طریقه ده چې د اختر په ورځ مسلمان ښایسته کپړې واچوي صفا کپړې واچوي که اوسې کېږي نوي کپړې واچوي خوشبو استعمال کړي ولامبي
دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا کار او که دا د کفارو سره مشابهت وی نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې خو واضح رد کړی او په دې باندې یو دلیل بیان کوم الحمدلله په دې دلیل شته په صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ته عبدالله بن عمر وی د عمر بن خطاب زوی وی اخذ عمر جبه من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم چوغي خرسیدی په بازار کې چوغي نو عمر بن خطاب رضی الله عنه پکې اور واغسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لروړه او دا د ریخم وی دا رسوي د ریخمونه جوړی شي وی یا رسول الله ابتع هذه یا رسول الله دا ولا زالت ولا دي كسنه ولا ولي تجمل بها للعيد والوفود دا اختر په ورځ به بيزان خسته کې او بستا خپل میلمانه ډیر راځي وفدون راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انما هذه لباس من لا خلاق له عمره دا لباس خدا هغه چا دی چې د هغوی دین نه مذهب نه اخلاق نه اخرت کې نصیب نه مطلب دی چې دا خو د کافرانو لباس دی زمونږ د نارینهو دپاره ریخم څه دي په دنیا کې حرام دي ګوره دلیل زما څه په دې حدیث کې استدلال د کوم ځای نه کوو عادي ځای نه وی رسول الله څه به کې اختر کې به چې ځان به پې ښایسته کې که چېرته دا کار ناروا وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دوه نصیحته کړی چې یو خو دا کپړې د ریخمو دي دا د نارینهو دپاره حرام دي او دویم په اخترونو کې نوي جامې اچول هم حرام دي خیال هم دی که نه نو دا د هغوی په زمانه کې دا خبره مشهوره وه معروفه وه نو د اختر په ورځ نوي کپړې اچول صفا کپړې اچول ځان صفا کول خوشبو لګول دا ټول مستحب کارونه دي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی د اختر په منځه کې تکبیرات څو دي په دې کې د علماو بعضو علماو اختلاف شته خو د دلایلو په رڼا کې چې کوم مضبوط قول دی هغه درته ذکر کومه او نور اختلافي مسلې له نه ځمه په اولني رکعت کې د تکبیر تحریمي نه علاوه اووه تکبیرونه دي تکبیر تحریمه کومه تکبیر دی مونځ ته چې بدننه کېږي دغې نه علاوه دغه پکې نه شماري د دغې نه علاوه څو تکبیرات دي اووه په دویم رکعت کې پنځه دي دغه تکبیرې نه د کومه چې د ودرېدو دپاره د هغې نه علاوه لکه ته د سجدې نه راپاڅېدې یا د جلسه استراحت نه راپاڅېدې دویم تکبیر ته عفوا دویم رکعت ته نو دغه تکبیر به پکې نه شمارلی کېږي د هغې نه علاوه پنځه دي او که دغه ورسره شماري نو بیا څو شو شپږ شو دا طریقه ثابته ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او دې باره کې حدیثونه ډېر دي لکه عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت دی سنن ابي داود کې شتي وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده التکبیر فی الفطر د اختر په منځه کې تکبیرات څو دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي 7 فی الاولی په اولني کې و5 فی الاخره او په دویم رکعت کې 15 نو په اولني کې د تکبیر تحریمي نه علاوه په دویم کې 15 د دې قیام د دې تکبیر نه علاوه او که هغه ورسره شماري نو په اولني کې 8 او په دویم کې 6 پوه شوي به تاسو که نه یو بل حدیث هم شته په سنن ترمذي کې دی ښه واضح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک راځي چې کبر فی العیدین فی الاولى 7 قبل القراءه وفي الآخرة 5 قبل القراءة اولنی رکعت کې د قرات نه مخکې و تکبیرونه او په دویم کې د قرات نه مخکې څو تکبیرونه 15 تکبیرونه والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې بعض خلک وایي چې د غټ اختر په ورځ به روژه ونیسي او بیا به یې ماته کړي د قرباني په غوښه باندې نو دا کار ثابت دی او که نه الجواب ګوره دې ته روژه په دې ویلی کېږي چې لغت په اعتبار سره نو دا هغه روژه نه ده کومه چې د رمضان هغه یو یا نفلي روژې خلک نیسي سحر نه ونیسي او ماښام یې ماتوي دا هغه روژې نه دي خو روژه ورته په اعتبار د لغت وایي لغت کې روژه څه ته وایي ځان بندول د یو څه شي نه نو د ځان بند کړی د خوراک نه نو ځکه ورته روژه ویلی کېږي
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی حدیث د بریده رضی الله عنه دی امام ترمذی راوړی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم لا یخرج یوم الفطر حتى یطعم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د وړوکي اختر په ورځ اختر منزله تو نو اول به یې کجوري وخوړي ولا یطعم یوم الاضحى حتى یصلي او د غټ اختر په ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه وخته پورې خوراک نه کوو چې څو پورې به مونځ نه وکړي او بل روایت کې ورسره راځي امام ابن خزیمه راوړی دی ولا یطعم یوم النحر حتى یذبح او د غټ اختر په ورځ به د هغه وخته پورې خوراک نه کوو چې څو پورې به څاروی نه ولاړ کړی د څاروي د غوښه به اولنۍ وخوړه قرباني د غوښه نو روژه به د کم وخت نه کم وخته پورې وه د سهار د منځه نه بعد به څه نه خوړو او بیا به خوراک شروع کو د قرباني په دې غوښه باندې نو دا سنت طریقه ده او وجه دا ده وجه څه ده وجه دا ده چې دا ډېره یعنی برکتي غوښه ده د قرباني د غوښه څه ده برکتي غوښه ده الله دپاره حلاله کړې شوې ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښته چې په دغه ورځ خېټې ته هم دقه برکتي طعام اولنی لاړ شي لکه څوک داسې کولی شي او دومره ځان کنټرول کولی شي نو بیا صحیح ده لکه بعض روایتونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اگر که سند کې کلام شتي د دې څاروي دا اینه دا به یې ځان له تیاره کړه او دا به اول وخوړه نو که څوک داسې کولی شي چې صبر کوي چې څاروي نه به اول غوښه وخورو د قربانۍ څاروي نه نو دا سنت طریقه ده الله به اجر ورکوي که څوک یې ونه کړي څه ګناه پرې نشتي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې د اختر په دې منځه کې چې د کوم تکبیرات دي په اولني رکعت کې څو اووه او په دویم کې پنځه د دې تکبیراتو په منځ کې به څه وایو الجواب صحیح خبره دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سندي ثابت دی باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ثابت دی وی هغه به د دې تکبیراتو په دې منځ کې د الله حمد وي ثنا به وي په پیغمبر به درود وي ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی د هغه نه هم دې سوال شوی نو شیخ رحمه الله وی خبره په دې کې پراخه ده که څوک پکې درود وي که څوک پکې الله اکبر وي که څوک پکې الحمدلله وي که څوک پکې سبحان الله وي او که څوک غلی ودرېږي ټول جایز دي ورسېدی دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پکې څه نه دي ثابت ها د صحابه کرامو نه لکه عبدالله بن مسعود داسې بعض صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی به یو تکبیر وي الله اکبر نو دې بل ویره پورې به ذکر پکې ووي لکه سړی پکې څه ذکر ووایي نو جایز دي او که څه هم نه وي غلی ولاړي نو هم جایز دي دا یو ورو سوال کړی دی چې د دې تکبیراتو سره به لاسونه اوچته وو که نه د زیاتي تکبیرات چې دي د دې سره رفع الیدین شتي که نه الجواب په دې مسله کې د علماو اختلاف دی دا مسله اختلافي مسله ده بعض علما دا وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت نو دې تکبیراتو سره رفع الیدین نشته څنګه به الله اکبر الله اکبر لاس به تا دقه شان یښودي په سینه باندې او دا د امام مالک رحمه الله هغه مشهور امام پکې هغه د قول او نور هم ډېر صحابه کرام او محققین علما دا وایي او بعض وایي چې نه ده ثابت او زموږ په خپله زړه الحمدلله په دې مطمئن دی چې د اختر په منځونو کې د تکبیراتو سره رفع الیدین ثابت دي په صحیح سند سره د عبدالله بن عمر نه دا نقل امام بخاري راوړي چې عبدالله بن عمر به رفع الیدین کول او دا به وي چې دا ثابت دی او دا خبره د اجتهاد او د رای نه ده نو ځکه موږ وایو چې عبدالله بن عمر هغه صحابه کرامو کې دی چې هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ډېره په سختۍ سره کوله ډېره په سختۍ سره او هغه به د رفع الیدین کول او د هغې نه په صحیح سند سره ثابت دي او دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله هم دی امام ابو حنیفه هم دا قول نقل دی زما خپل ځاني سره په دې مطمئن دی چې دا رفع الیدین ثابت دي د دغه تکبیراتو سره د زیاتي تکبیرات چې دي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی
وی د دې خطبې اورېدو څه حکم دی د اختر د خطبه کې یو سړی وانه اوري الجواب د اختر خطبه ګوره داسې نه ده لکه څنګه چې د جمعې د منځه خطبه ده ځکه جمعې منځله چې ته لاړې او خطبې ته کښېنې غلی به نه چې د خطبه به اورې هر چې د اختر د منځه خطبه ده نو هغه داسې نه ده لکه عبدالله ابن السائب روایت دی رضی الله عنه امام ابو داود رحمه الله راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زه اختر په منځه کې وم فلما قضى الصلاه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ ختم کړو د اختر ده نو دی وی چې انا نخطب موږ به اوس خطبه کوو د مانځه نه بعد به موږ څه کوو خطبه به کوو من احب ان یجلس للخطبه فلیجلس ومن احب ان يذهب فليذهب کله چا خوښوي دا خطبه اورېده غواړي وادي وړي او که څوک تله غواړي لاړ دي شي د دې نه ښه واضح ثابته شوه چې د جمعې د عفوا د اختر خطبه اورېده واجب نه دي که څوک یې اوري الله به ورله اجر ورکوي او دا ډېره غوره ده او که څوک یې وانه اوري لاړ شي له عیدګاه نه وځي د جومات نه نو ګناهګار نه دی والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وی بعض خلک وایي چې د اخترونو د شپې چې دي د غټ اختر د لوی اختر د اولنۍ ورځ چې ده د دې شپه او د وړوکي اختر د اولنۍ ورځ د دې شپه په دې دوو شپو کې چې څوک عبادت وکړي ده ته ډېر اجر میلاوي نو دا خبره صحیح ده که نه الجواب ګوره عبادت خو هر وخت چې وکړي الله اجر ورکوي خو کله چې دیم عبادت یو خاص زمانې سره تړو بیا به د نه موږ دلیل غواړو نو په یو روایت کې راغلي دي چې هغه منګړت روایت ده منګړت دې ته وایي سوچه دروغ یو خو هغه چې سند یې لږ کمزوری دا سوچه دروغ دي وی من احیا لیلة الفطر ولیلة الاضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب چا چې د عید الفطر په شپه باندې عبادت وکړو دا شپه شوګیر کړه او چا چې د عید الاضحی شپه شوګیر کړه او عبادت یې وکړو د ده زړه به نه مړه کېږي کله چې زړونه مړه کېږي د خلکو دا منګړت روایت دی نو دې شپې پورې د عبادت خاص کول د بدعت دی خو په دغه شپه کې عبادت کول ذکر او اذکار دعاګانې په دې چې هر شپه کې د الله عبادت کول پکار دي نو که په دغه نیت کې اوس حرج نشته والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وی چې کله زه د اختر منزله لاړ شم او اخرنی تشهد د امام سره راګیر کړم لکه امام په اخرنی قاعده ناستې سلام ګرځي او ما ورسره راګیر کو اوس به زه دا مونځ څنګه کومه الجواب دا مسله چاته معلومه ده چې د جمعې مونځ داسې راګیر کړي نو څه به کوې بیا بل څه جواب شته تاسو دا مسله چې ته معلومه ده د جمعې منځله لاړې او امام په تشهد ناست دی دا مونځ به اوس څنګه کوي ماسپښینې مونځ به کوي دا به د ماسپښینې مونځ کوي دا ورور دلته دا سوال کوي چې اوس زه څه وکړم د اختر مونځ کې داسې راګیر کړم نه هغه به صحیح نه هغه به داسې چې څوک د اختر مونځ راګیر کړي په دې حال کې چې امام په تشهد ناست نو امام چې سلام وګرځي دی به پاسي دوه رکعته مونځ به وکړي او هغه شان به وکړي څنګه چې امام کړي دي هغه زیاتي تکبیرونه به پکې مو وایي او دوه رکعته به کوي دا جمعې منځه ځان له مسایل دي او د اختر د منځه ځان له مسایل دي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی ډېر اهم سوال دی او دا اخرنی سوال دی په دې نشست کې ځکه چې وخت نور په ختمېدو دی او باقي سوالونو کې بیا چې ته موقع میلاو شوه هغې جوابات به وکړو د یو ورور سوال کړی دی چې د عرفات روژه را روانه ده او غټه جاخه اوس په څه کې روانه ده چې کومه ورځ به یې نیسو په کومه ورځ چې حاجیان په عرفات کې دا روژه به نیسو که نه سبا له به یې نیسو الجواب ګوره دا بعض مسلې د علماو په منځ کې اختلافي دي ښه د حق پرستو علماو په منځ کې د چا په دلایلو چې د زړه مطمئن شو په هغې عمل کوه او په دغه علماو پسې بدې ردې او په هغو پسې خبرې مه کوه بکواسات پاسې نه کوي یو سړی یو سړی چې پالتو ګړلیږي
ته چې د یو عالم په دلایلو مطمئن شوی او مسله اختلافي ده د پوخانه نو بس د هغه په قول باندې عمل کوه او بیا د نورو ته سپک مه ګوره دا مسله د پوخانه اختلافي را روانه ده چې اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه یعنی سپوږمۍ دلته یو ورځ مخکې راوخته په بل ملک کې وروسته راوخته هلته د دې ملک نه مخکې راختلې وه دا اختلاف د مطالعو دا معتبر دی او که نه دې له اعتبار شتي که نه که نه د ټولو یو دی چې په یو ځای کې سپوږمۍ راوخته په ټوله دنیا کې راوخته دا مسله د پوخانه اختلافي را روانه سه اوس نه د اختلافي شي رمضان په میاشت کې ګورې نه دا غټه مسله روانه خو دې ته لاسې که نه چې اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه نو بعض علما وایي اختلاف د مطالعو معتبر نه دی به چې یو ځای کې سپوږمۍ ولیدی شوه دا په ټوله دنیا کې شوه او بعض وایي نه دا معتبر دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې ډېر دلایل راوړي دي په خپله فتاوه کې او اکثر د نن سبا محققین علما هم دا خبره کوي او زمونږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی نو اوس په سعودي عرب کې میاشت ولیدی شوه او پاکستان کې یا افغانستان کې یا انډیا کې یا بل ملک کې میاشت یو ورځ وروسته ولیدی شوه نو د هغوی عرفات د دوی نه یو ورځ لیټ دی د هغوی عرفات د دوی نه یو ورځ څه دی لیټ دی دلیل پې څه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي اذا رأیتموه فصوموا واذا رأیتموه فافطروا چې سپوږمۍ ویني روژه کوئ چې سپوږمۍ ویني بوزه کوئ اختر کوئ یعنی مسله ټوله څه پورې تړلی شوې ده سپوږمۍ پورې تړلی شوې ده په دې پورې نه دی تړلی شوي چې خلک د عرفات په میدان کې ودرېږي او که نه ودرېږي خبره د سپوږمۍ سره تړلی شوې ده او سپوږمۍ چې کله موږ ووایو نو بیا خبره نهمه ورځ ده عرفات ورځ کومه یوه ده نهم تاریخ ده د عرفات ورځ ده په دې به ته دلیل وښایو لکه حدیث د سنن ابي داود کې مشهور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو را نقل کړی کان النبي صلی الله علیه وسلم یصوم 9 فی الحجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ذیالحجې په نهمه ورځ روژه نیوه نهمه ورځ کومه راځي عرفات ورځ ده حدیث یې نه دی ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په هغه ورځ روژه نیوه چې حاجیان به په کوم ځای کې ولاړو عرفات کې وي نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ذیالحجې په نهمه روژه نیوه نو موږ به دې ته ګورو چې نهمه کومه یوه ده نهمه د عرفات ورځ ده نهمه د عرفات ورځ ده ځکه ډېرو علماو مثلا اوس وخت نشتی او چې کله چا سره تفصیل کو نو بیا د هر څه پکې بیانولی شو الله په توفیق سره بېشماره علما الحمدلله زما په ذهن کې شتي په سلفو کې چې هغوی په خپلو کتابونو کې د یوم العرفه تعریف داسې کوي یوم العرفه داسې ولیکي وهو اليوم التاسع من ذي الحجه عرفات ورځ څه ته وایي وایي نهمه د ذي الحجې که چېرته د عرفات ورځ دغه وی چې حاجیان د عرفات په ډېرۍ خوا کې ولاړي او د عرفات په میدان ولاړي نو بیا به ویلی وی یوم العرفه وهو یوم وقوف الحجاج على صعيد عرفات په کوم ورځ چې حاجیان ودرېږي په کوم ځای کې د عرفات په میدان باندې داسې تعریف هېڅ چا نه دی کړی تعریف علما دقه کوي د پوخانه وی عرفات يوم العرفة كم ورځ ده اليوم التاسع من ذي الحجة نهم تاریخ د ذي الحجة او بل ده زه دا خو اوس انټرنیټ راووتی او موبایل راووتی او خلک ټلیفونو کې چې په سعودي عرب کې کله عرفات دی زمونږ د مشرانو پوخا دوی ته به څنګه پته لګېده چې حاجیان په عرفات کې ولاړ دي که نه دي هغوی به نهمه ورځ باندې روژه نیوه دې ته به هغوی نه کتو چې یاره حاجیان په عرفات کې ولاړ دي که نه ځکه که یو سړی به راتو د پاکستان نه یا افغانستان نه یا د انډیا نه یا د بنګلادیش نه مکې ته به راتو هغه به میاشتې لګېدي نو که ته یو سړی راولېږي چې لاړ شي سعودي عرب کې وګوري چې خلک ولاړ دي که نه چې راځي خلک ولاړ نه د خلکو د حج به یو میاشت شي او بیا چې ځي یو میاشت تاله به خبر دروړي په هغه وخت کې مشرانو څه چل کوو
خو مشرانو به سپومۍ ته کتو چې سپومۍ به یې ولیدی شوه وایي چې دا د ذوالحجې د میاشت سپومۍ ده نو بیا به یې ورځې شمارولي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وایي سبا عرفات دی نو د عرفات ورځ کومه یوه ده 9 د ذوالحجې د دې میاشتې 9 چې کومه ده دا د عرفات ورځ ده نو زموږ په ملک کې سپومۍ یو ورځ لیټ لیدی شوې ده نن دلته سویم تاریخ و څلورم و که نه هلته څو هلته درېم دلته د عرفات ورځ د جمعرات ته او هلته د عرفات ورځ جمعه ده د دوی اختر د جمعې په ورځ دی د هغوی اختر هغه د هفتې په ورځ دی زما خپل ځاني په دې قول زړه مطمئن دی او دا راته بیا ووایم او بیا ووایم ګډې وډې به نه په ما پسې وایي نه په بل پسې وایي د کوم مولا چې د قول خوښ یا د کوم مولا په تقلید کې پروت یې په هغې عمل کوه ته پوه شه او ستا دلایل او ستا خبرې خو په نور چا پسې بدې ردې ویل د چا په عمل پسې کنځلي کول او دا مسله د پوخانې اختلافي را روانه ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بشان امام هغه هم دا وایي دا کومه خبره چې مونږ وکړه د سعودي عرب علماء محققین شیخ ابن عثیمین رحمه الله او نور داسې مشهور علما هغه هم دا وایي اختلاف د مطالعو معتبر دی نو په دې کې څوک مولیانو پسې خبرې نه کوي او نه سپکې ده چې په چا پسې وایي ته د چا په دلایلو مطمئن عمل پرې کوه زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې د عرفات ورځ کومه یوه ده دا 9 تاریخ دی 9 تاریخ ده د عرفات ورځ ده اوس داسې به ووایي ګوره هسې یوه خبره مې ذهن ته راغله زه زموږ په ملکونو کې خو سپومۍ یو ورځ وروسته ولیدی شو بعض ملکونه داسې دي چې هلته د سعودي عرب نه مخکې سپومۍ لیدی کېږي بعض ملکونه داسې دي چې هغوی د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې دي اوس دا صحیح شو اوس مسلې له راشه لکه موږ به داسې وایو چې یو ملک کې سپومۍ ولیدی شوه د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې او دې خلکو ته تا ووایي چې عرفات هغه دی چې کله حجیان په عرفات کې ودرېږي اوس راشه مسلې ده 1 2 3 4 5 6 7 8 او 9 لس یعنی د دوی لسمه ورځ ده او د سعودي عرب څویمه ده 9 ده نو د دوی لسمه اختر دی که نه دی اختر دی که نه دی او د اختر په ورځ روژې نیول څه دي حرام دي نو دلته به اوس څه کوي که موږ ورته دا ووایو چې تاسو انتظار وکړئ چې حاجیان په عرفات کې ودرېږي نو بیا خو ته په دوی باندې د اختر په ورځ روژې نیسي او د اختر په ورځ خو روژې نیول حرام دي دا څنګه راغلي دي نو دلته بیا هغوی ته موږ وایو کومو چې سپومۍ مخکې لیدلې ده چې ستاسو عرفات په هغه ورځ دی چې په سعودي عرب کې به 8 وي په سعودي عرب کې به څویم وي 8 وي نو د هغوی به عرفات وي تاسو هم په دې خبرو ورسېدي که نه زه سیري کې هم دومره تفصیل کړو دا ډېره ښکلې خبره ده چې کومو ملکونو کې میاشت مخکې ولیدی شوه هغوی به څه کوي د اختر په ورځ به روژه نیسي باز څه وایي یو کس ما ته دا خبره ډېره ناشنا کړې وه وی موږ عرفات په هغه ورځ کوو چې کله حاجیان په عرفات کې ولاړي دغه زموږ عرفات دی او اختر د خپل ملک سره کوو پاکستان سره کوو اوس ګوره اوس مسلې ته ګوره دا نوي مسله راووته نوی قول روژه تا ونیو د عرفات د جمعرات په ورځ دلته عرفات کله دی جمعرات دی اختر به کله کوي جمعې په ورځ هفتې په ورځ نو دا ناشنا قول دی او اول پیر موږ واورېدو چې عرفات تې راشي او په سباله دې په عرفات پسې بیا اختر نه وي او بله ورځ دې اختر وي طریقه خو دا دی چې په اختر پسې په عرفات پسې اختر دی عرفات پسې څه شی دی اختر دی خو دا نوی قول واوره او زموږ په ملکونو کې خو کله نه کله په یو کور کې 3 اختره کېږي او نوي مسلې راوځي اوس نوي پکې دا واوره عرفات د سعودي عرب سره یو ورځ پکې چوټي او په بله ورځ اختر دا پکې نوی قول راووتو یو پکې ما ته ویلي دې مسلې حل دا دی مطلب دا چې دا هم خوشحاله هغه هم خوشحاله د سعودي عرب سره عرفات کو د پاکستان سره اختر کو داسې پالتو خبره کړې ده چا چې م کړې ده
الغرض حاصل د خبرې دا شو چې زمونږ خپل ځاني زړه په دې قول مطمئن دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی. هر ملک او دغه ملک حکومت چې کومه سپومۍ ویني هغوی اعلان وکړي په هغې باندې به عوام عمل کوي. نو بعض راشي موږ ته وایي بریلي اعلان وکړو او دیوبندي اعلان وکړو او بعض وایي زموږ په ملک کې بادشاهان چې دی هغه بېدینه دي او بس ګوره دا خبره یاده کړه که چېرته د یو ملک باچا نصیب زموږ د ملک مسله نه ده هر ملک د یو ملک باچا دروغ ووایي عوامو ته او دوکې وله ورکړه په دې مسله کې نو د قیامت په ورځ دغه باچا ذمهوار دی عوام ذمهوار نه دي. پوه شوئ تاسو که ذمهوار څوک دی؟ باچا دی ریاست حکومت هغه ذمهوار دی که دروغ یې ویلي موږ ته په موږ باندې تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده هغه دا وایي چې خلک روژه کې تاسو روژه کوئ چې خلک اختر کې تاسو اختر کوئ او موږ دغه کوو کوم ورځ اختر و عام اعلان وشو موږ به اختر کوو دغه ملک سره به اختر وي دغه ملک سره به روژې نه چې حکومت ګناهګار دی حکومت بېدینه دی حکومت دا دی بس ځکه حکومت پوه شه د قیامت په ورځ به الله له جواب ورکوي. دا مسله مې ذهن کې کېناسته که والله اعلم. باقي سوالونه به انشاءالله د اختر نه بعد د هغې جوابات کوو. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په خپل دین باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.